سندرغاړي دلراج د سندرو ویلو نه علاوه نور کارونه هم کوي. دوستانو که غواړئ چې تاسو هم د دلراج د دغو کارونو څخه خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ. دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. د پښتو تکړه او مشهوره سندرغاړي دلراج خو به تاسو ټول پیژنئ چې د ښایسته اواز سره سره د یو ښایسته حسن مالکه هم ده. دلراج په کراچۍ کې پیدا شوې ده او اصل کې د سوات ده خو نن سبا په پېښور کې اوسیږي. دلراج په انټرویو کې وایي چې زما له سندرو ویلو سره له ماشومتوبه شوق و. وایي چې ما به اکثره په زړو ګانو پریکټس کول. هغه زړې سندرې به مې ویلې او په هغوی به مې پریکټس هم کول. دلراج وایي چې همدا د زړو سندرو څخه زده کړې او ویلو برکت و چې زه نن په دې مقام یم. او زیاتوي چې کله مې په ځان د سندرو ویلو باور پیدا شو نو بیا مې وروسته د خپل مور او پلار څخه د سندرو ویلو اجازه واخیسته. چې بیا مې مور او پلار ماته اجازه راکړ نو زه هم سمه د سندرو ویلو میدان ته راغلم او خپله زده کړه مې لا ډېره کړه. او وایي چې زما لومړۍ سندره له فرمان ماشوم سره راغلې وه چې په هغه وخت کې ډیرو مینوالو خوښه کړې وه او ډیره مشهوره شوې هم وه. دوستانو د دې هر څه سره سره د دلراج یوه نوې ویډیو وایرل شوې ده چې پکې ښکاري دلراج له یو کس سره غلط کار کوي او چا یې په پټه ویډیو جوړه کړې. دوستانو دغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې او نه هم دلراج تر اوسه د دې ویډیو په اړه څه ویلي دي. خو خلک په سوشل میډیا لیکي چې دلراج د پیسو په بدل کې دغه غلط کار کوي. دوستانو که تاسو د دلراج همدا غلطه ویډیو لیدلی وي تاسو یې په اړه څه نظر لرئ او که نه مو لیدلي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې در ولیږو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.